د افغانستان پر سر د هند او پاکستان سیالۍ دا چې دوی ولې دومره کنفرانسونه کوي د دې تر شا پټ رازونه کمال ناصر اصولي افشا کړل. دا چې څه دي نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو ضرور یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. 3 میاشتې کېږي چې افغانستان کې نوی نظام حاکم دی. روسیه، چین، ایران او پاکستان د آخرو وختونو کې غواړي چې دنیا ته وښایي چې گویا دوی د افغانستان د ولس سره کومک کوي او ملګري دي. د هند په نیت کې ولس شک نه ګڼي، اما بدبختانه تیرو 3 میاشتو کې پاکستان 20 موټره خوراکي موادو کومک هم نه دی کړی. د 6 میلیارده پاکستاني کالدارو چې 20 میلیونه ډالر کېدل واده یې د کومک وکړه چې دغه پیسې په هیڅ حساب دي. د هند نه راتلونکي د خوراکي موادو موټرو ته اجازه ورنه کړه. د کراچۍ له لارې ټرانزیټ کې خپلې ګټې ګوري. د افغانستان نه په صادراتو باندې د مالیاتو وضع کول او یا د لارو بندول دا ټول هغه څه دي چې دوی د ګټې په ځای افغانانو ته تاوان ډیر ورکوي. چین تر اوسه 30 میلیونه کومک هم نه دی کړی، همداسې روسیه او ایران هم. دوی بیچارهګان خو په ځان حیران دي. ګرانو هیوادوالو، د دغو مملکتونو وګړي د نورې دنیا نه غریب دي او یوازې د چین اقتصادي حالات ښه دی. د دوی د پیسو د ارزښت نه زموږ د هیواد د افغانۍ ارزښت لوړ دی او خلکو یې تیرو 20 کلونو کې د دوی د وګړو نه ښه ژوند درلود او خاصتا پاکستان دا هم نه غواړي او ناټو د هیوادونو 10% اقتصادي مرستې هم زموږ د هیوادوالو سره وکړی شي. د پاکستان هر رقم کوشش او خبره په افغان ولس بدلږي. د پاکستان هر رقم کوشش او خبره په افغان ولس بدلږي. دلایل یې هم واضح دي چې پټ او څرګنده دښمني پالي او یو داسې افغانستان غواړي چې دوی یې مدیریت وکړي او د افغانستان په سر له دنیا پیسې ټولې کړي. اسلامي امارت ته پکار ده چې د دغو هیوادونو سره روابط وساتي، اما د ولس لپاره باید د دنیا مالدارو اسلامي او غیر اسلامي نورو ملکونو سره اقتصادي روابطو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو زموږ د هیوادوالو اقتصادي ژوند بهبود پیدا کړي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پایه پاتې شوئ. دغه لیکنه د کمال ناصر اصولي وه. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او د پاکستان د دغو کومکونو او مرستو په اړه که تاسو هم کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې یې ولیکئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب هم هیر نه کړئ. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.